د اسلام آباد په مختلفو پوهنتونونو کې د افغانستان هغه زده کوونکي چې په سکالرشپ او په خپلو پیسو یې داخلي اخیستې دي پرون د جمعې په ورځ ورته د هرکلي غونډه جوړه کړل شوې وه. د اسلام آباد په علامه اقبال اډیټوریم کې شوې غونډه کې د قائد اعظم او نړیوال اسلامي پوهنتونونو د نوو افغان زده کوونکو نه علاوه د یادو پوهنتونونو استادانو، شاګردانو، پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن غړو او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې ځینو چارواکو هم ګډون وکړو. د خرغلاست غونډې تابع په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د افغان محصلینو اتحادیه کړې وه. د یاد اتحادیه رئیس ذبیح الله انوري مشال ریډیو ته وویل د اسلام آباد په مختلفو پوهنتونونو کې سخت کال د 300 نه زیات افغان زده کوونکو داخلي اخیستې دي، نو د غونډې مقصد همدا و چې دوی ټول سره رايوځای کړو. سره د قائد اعظم او د اسلام آباد د نورو پوهنتونونو څخه هم راغلي محصلین دي، د سکالرشپ او همدارنګه د شخصي لګښت باندې چې کوم محصلین راغلي دي هغوی له موږ سره ګډون کړی ده. یوازینی موخه او هدف یې محصلین هڅول دي دوی خپلو درسونو او وخت ته متوجه کول دي او چې دوی دغه 4 کلنه دوره یا 15 کلنه دوره په داسې انداز کې تېره کړي چې هغوی نه ګټه پورته کړی سي او راتلونکي کې لا ښه وځلیږي. باسط جیلانی چې په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اول سمستر زده کوونکی دی مشال ریډیو ته وویل زه ډېر خوشحاله یم چې نن زه راغلی یم د خپل د افغان وروڼو سره د هغوی سره زه په یو ځای کې ناسته سو او د خرغلاست غونډې تابع موږ ته نیول شوې ده او د هغوی زموږ دپاره د آینده لارښوونې کوي چې موږ په آینده کې څه وکړو. د افغانستان په سفارتخانه کې د تعلیم څانګې یو مشر عبدالله امینی بیا مشال ریډیو ته وویل دا قسمه غونډې ډېرې ضروري دي ځکه چې همدې غونډو د لارې د یاد ښار په مختلفو پوهنتونونو کې موجود افغان محصلین یو بل وپېژني. د خرغلاست ترڅنګ نوو محصلینو ته چې کوم یو د بل ګاونډي هېواد نه راځي بل هېواد ته هغوی ته د دغې 4 کلنې دورې چې څنګه زندګي دلته تېره کړي او خپل وخت تېر کړي، درسونه څنګه تېره کړي، په کوم اصولو قوانینو باندې د مشرانو هدایات به اوري، د نصیحتونه به اوري، په هماغه طریقه به خپله زندګي تېروي. د افغانستان سفارتخانې تر مخه دا مهال د پاکستان په مختلفو پوهنتونونو کې د 50,000 نه زیات او په نړیوال اسلامي پوهنتون کې 1300 نه زیات زده کوونکي تعلیم حاصلوي.